سلامونه دوستانو، دا هغه تاریخ ده چې موږ یې ستاسو لپاره وایو. د افغانستان د انګریزانو له استعمار څخه د خپلواکۍ څخه پیل کیږي او د افغانستان او شوروي جګړې پورې دوام کوي. دا په افغانستان کې د کمونیزم د راتګ تاریخ دی. د ډیرو جګړو او نښتو وروسته بالاخره افغانستان په 1919 کې د خپلواکۍ ترلاسه کړه. په دې وخت کې شوروي اتحاد هم نوی جوړ شوی و او له تازه خپلواک شوی افغانستان سره به یې ښې اړیکې درلودې، تر دې چې د افغانستان ډیره سوداګري له شوروي سره وه. شورویانو ورو ورو په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړ او تر دې ځایه ورسېدل چې د افغانستان پوځي سرتیري به شوروي ته د روزنې لپاره تلل او هلته به یې کمونیستي او مارکسیستي افکار په ذهنونو کې اچول او دوی به له دې شیانو سره په مثبت نظر افغانستان ته راستنېدل او په خدمت به بوخت کېدل. همدغو سرتیرو او د شوروي مختلفو نفوذونو د مارکسیستي او کمونیستي افکارو د خپرېدو لامل شو او ډېر خلک یې پلویان شول. د پلویانو دې زیاتوالی په 1965 کال کې د افغانستان د لومړي کمونیست ګوند د جوړېدو لامل شو چې د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند و. البته هغه وخت هیڅ چا نه پوهېدل، خو اوس ټول پوهېدلي چې هر چیرې چې دا نومونه لکه خلق یا کمونیست او داسې نور وي، ښه پایله یې نه ده او په پای کې همدا خلک په مختلفو لارو له منځه یوړل. راځئ چې بیرته تاریخ ته راستانه شو. هر څومره چې وخت تیریږي د کمونیستانو پلویان زیاتیږي. دا هم باید پوه شئ چې هغه مهال محمد ظاهر شاه د افغانستان پاچا دی او دا هیواد لا هم د سلطنتي نظام لري، خو د کمونیزم تبلیغات په هیواد کې ریښې ټینګوي، تر دې چې په کال 1983 کې محمد ظاهر شاه د محمد داود خان په کودتا له واکه وغورځول شو او جمهوري رژیم جوړ شو. داود خان د افغانستان لومړی ولسمشر شو. داود خان 15 کاله په دې څوکۍ پاتې شو. کمونیستي ګوندونو له دې دولت څخه ډېر پیاوړی و. له همدې امله همدغو ګوندونو کودتا وکړه، داود خان یې ونیو، ویې واژه. دا د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت یې جوړ کړ، یعنی په افغانستان کې د شوروي یو لاسپوڅی دولت. په دې وخت کې نور محمد ترکی د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکل شو او حافظ امین یعنی حافظ الله امین یې لومړی وزیر شو. کمونیستانو یو شمېر ځانګړي قوانین پلي کړل چې د افغانستان مذهبي خلکو ته هیڅ د خوښۍ وړ نه و او له هماغه وخته په خلکو کې دا خبره خپره شوه چې دا قوانین د دین ضد دي او د کمونیستي دولت په هیواد کې هیڅ ډول کنټرول نه درلودو. خلکو مظاهرې کولې چې دا قوانین نه غواړي او د دولت په وسله وال ډول ځپلو. د دې ځپلو وروسته خلک ناڅاپه حیران شول او ویل یعنې کمونیزم دا دی، تاسو خو نور شیان بیانول. له همدې امله خلک نه یوازې د خپل دولت ضد شول بلکې له ټول کمونیزم څخه یې کرکه وکړله. همدې کار د مختلفو کمونیست ضد ډلو د جوړېدو لامل شو، تر دې چې له یوې مودې وروسته د هېواد ډېره برخه د دولت تر کنټرول لاندې نه وه او ویلی شو چې یوازې پلازمینه د دوی په لاس کې وه. دا مختلفې ډلې چې جوړې شوې وې او د مجاهدین ورته ویل کېدل. د دې دولت لپاره یې حالت سخت او سخت کړ، تر دې چې په 1979 کال کې د مارچ په 15 ته په رسېدو په هرات ښار کې د کمونیستانو په وړاندې یو ستر پاڅون پیل شو او د کابل دولت خپل پوځیان ولېږل تر څو د هرات د خلکو پاڅون وځپي. خو کله چې د دولت مامورین هرات ته ورسېدل، د خلکو سره د جګړې پر ځای له خلکو سره یو ځای شول او دلته د نور محمد ترکی دولت سخت اندېښمن شو او د خپل راتلونکي څخه یې ویره پیدا شوله. له بلې خوا د شوروي دولت هم دا ټول مسایل څاري. د افغانستان کمونیستي دولت په بشپړ ډول ویرېدلی و، ځکه چې ولیدل چې هر چیرې چې پوځیان لیږي له خلکو سره یو ځای کیږي. له همدې اوله نور پر خپلو پوځیانو باور نه درلود. نور محمد ترکی او د هغه لومړی وزیر حافظ الله امین ولیدل چې بله چاره نه لري پرته له دې چې د شوروي دولت څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په دې وخت کې د شوروي مشر لیونید برژنیف و. هغه چې کله دا خبر واورید ویل موږ مرسته کولی شو خو پوځیان نه شو لیږلی. کله چې برژنیف داسې سرغړونه وښوده، نور محمد ترکی له خپل لومړي وزیر سره اختلاف پیدا کړ او دا دواړه یو د بل دښمنان شول. څو میاشتې وروسته یعنې د 1979 کال په اکتوبر کې نور محمد ترکی ترور شو او ووژل شو. وروسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر ترور شو، اصلي واک د حافظ الله امین په لاس کې راغی. هغه سمدستي کمونیستي قوانین لغوه کړل تر څو تر یو حده خلک راضي کړي.
خو ډېر ناوخته وه ځکه خلکو نور پر دې دولت باور نه درلودو. وروسته له هغې چې ترکی ترور شو شوروي نور پر دې دولت حساب نه کاوه. دوی ولیدل چې دا دولت تر یو حده د هېواد د ساتلو وړتیا نه لري. افغانستان د شوروي لپاره ډېر مهم و. دوی هیڅکله نه غوښتل چې په افغانستان کې مذهبي مسلمانان واک ته ورسیږي ځکه دوی ویرېدل چې دا به د مرکزي اسیا پر مسلمانانو هم اغیزه وکړي چې د شوروي د نفوذ یوه لویه برخه جوړوي او ټول مسلمانان دي. د 1979 کال د دسامبر په 12 برژنیف له KGB مامورینو سره د دې پایلې ته ورسېدل چې باید حافظ الله امین هم ترور کړي او له هغه وروسته افغانستان ته داخل شي. په لومړی سر کې هڅه وکړه چې امین مسموم کړي یعنی زهر ورکړي ترڅو په خاموشۍ سره ووژل سي خو بریالي نشول. په همدې حال کې د شوروي پټ مامورین افغانستان ته داخل شول ترڅو وضعیت راپور کړي. د شوروي جاسوسان ټول په غیر قانوني ډول افغانستان ته داخل شوي وو او د حافظ الله امین دولت هیڅ خبر نه درلود. په افغانستان کې د شوروي د پټو مامورینو قماندان جنرال یوري دوزدوف وو. اوس دا مامورین چیرته وو؟ ډیری یې هندوکش په غرونو کې ځای پر ځای شوي وو او له لرې څخه یې هر ځای څاره. څو ورځې نه وې تېرې شوې چې د 1979 کال کې د دسمبر په 24 د شوروي دفاع وزیر دمیتری اوستینوف اعلان وکړ چې موږ د شوروي د امنیت او د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د ساتلو لپاره باید افغانستان ته داخل شو. له دې وینا وروسته د شوروي ځواکونه افغانستان ته داخل شول. تاریخ ته پام وکړئ یوه اونۍ پاتې ده چې 1980 کال ته ورسیږو. یو لوی 80,000 کسیزه لښکر له خپلو ټولو تجهیزاتو سره افغانستان ته داخل شو. ډیری شوروي ځواکونه هم په مستقیم ډول الوتکو کې کابل ته راغلل او ښکته شول ځکه کابل کې دا دولت لا هم کمونیستي و. له همدې امله ځواکونه په ډېره اسانۍ سره په کابل کې ښکته شول. جالبه ده چې پوه شي چې حافظ الله امین هیڅ خبر نه و چې د شوروي ځواکونه افغانستان ته داخليږي. خو کله چې داخل شول او پوه شو ډېر خوشحاله شو ځکه د میاشتو راهیسې د مرستې غوښتنه کوله. کله چې ولیدل چې راغلل خوشحاله شو خو د هغې خوښې ډېر ژر پای ته ورسېدله ځکه هغه پوه شو چې د شوروي دولت د هغه مرستې ته نه دی راغلی بلکې د شوروي اتحاد د یو جمهوریت د اضافه کولو لپاره راغلی دی. یعنې غواړي خپل لاسپوڅی واک ته ورسوي. شورویانو د دسمبر په 24 داخل شول او 3 ورځې وروسته یعنې دسمبر په 28 د امین مړی د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه راوویستل شو چې په زهرو وژل شوی و. ډیری وایي چې دوی په وهلو وژلی و ځکه چې د هغه مړی هیڅکله ونه ښودل شو. ښایي ستاسو لپاره جالبه وي چې حافظ الله امین د خپل مرګ په وخت کې 40 ماشومان درلودل خو د شورویانو د هغه نږدې کسان هم نه دي پریښي. ډیری د هغه همکاران په دولت کې په وهلو ووژل شول. ځینې یې وژل شول او ځینې یې کوما ته لاړل. شوروي فکر مه کوئ چې یوازې یو عادي پوځ یې افغانستان ته لیږلی و. شاوخوا 300 سپیڅناز کمانډویان یې په کابل کې ځای پر ځای کړي وو چې د شوروي له غوره کمانډوګانو څخه وو او همدارنګه ډېر KGB مامورین په افغانستان کې خپاره کړي وو. داسې ما فکر کوئ چې مامورینو روسیې بڼه درلوده. دا جاسوسانو چې د افغانانو په څیرې جامې اغوستې وې او په ژبه یې هم پوهېدل. له همدې امله یې تشخیص ډېر ستونزمن کار و د افغانستان دولت لپاره. د افغانستان دیموکراتیک دولت یوه برخه یې په تاج بیک ماڼۍ کې ځای پر ځای وه خو حافظ الله امین په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ځای پر ځای و. له همدې امله هغه کسان چې په تاج بیک ماڼۍ کې و نه پوهېدل چې حافظ الله امین وژل شوی او دوی په دې فکر کې وو چې روسان د دوی مرستې ته راغلي ځکه چې دوی ولیدل چې دوی د شوروي توپونه او ټانګونه د ماڼۍ شاوخوا ځای پر ځای کړي دي او ډېر خوشحاله وو او ویې ویل چې د دوی د ساتنې لپاره راغلي دي. خو په همدې وخت کې د توپونو خولې د ماڼۍ په لور وګرځېدې او ډزې یې وکړې او مخ ته ولاړل. سپیڅناز کمانډویان هم داخل شوي وو چې ماڼۍ ته داخل شي. د افغانستان دولت ځواکونو داسې نه وو چې هیڅ ونه کړي. دوی ډزې کولې او لاسي بمونه یې وغورځول
خو زور یې ورته نه رسېده او ډېر ژر ووژل شول. د ماڼۍ دننه 150 وسلوال افغانان افسران ځای پر ځای وو. ناڅاپي څلېرې سپېڅناز کمانډویان له مختلفو کړکیو څخه داخل شول. افغان سرتېرو پر دې کمانډوګانو ډزې پیل کړې. څو کمانډویان هم ټپیان شول خو دوی کمانډویان وو او بریالي شول چې پر دوی غالب شي. بالاخره نور ځواکونه هم مجبور شول چې تسلیم شي. د دې جګړې په پای کې د افغانستان ټول مهم ځایونه د شوروي لاس ته ورغلل، یعنې تر یو حده یې هیوادونه په پای کې د هیواد ونیو. په پای کې 15 شوروي کمانډویان هم وژل شوي وو. شورویانو سمدستي یو کس وټاکه او ویل چې له دې وروسته د افغانستان مشر دی ببرک کارمل، او د خلکو ته اعلان وکړ چې حافظ الله امین د خلکو په ضد کار کړی وو. له همدې امله مړ شو. د افغانستان خلک یوازې ګوري او دوی خبرې نه مني. په دې وضعیت کې خلک هره لحظه زیات ناراحته کیږي او له دې وضعیت څخه هیڅ خوښ نه دي. په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې پوه شول شوروي دولت هیواد نیولی دی، یعنې تر یو حده خپل ملکیت ګرځولی دی. له همدې امله په خلکو کې یو اتحاد جوړېده، یعنې ټول ویل چې باید له خپل ګډ دښمن سره وجنګېږو. دلته هیڅ قوم او قبیلې معنا نه درلوده، ټول د یوه ګډ دښمن په وړاندې متحد وو. شوروي هر هیواد ته چې داخل به شوله په ډېره اسانۍ سره به یې هر څه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. یو لاسپوڅی دولت به یې واک ته ورساوه او په ډېر اسانۍ سره به یې هیواد ونیو. خو افغانستان دومره اسانه نه و. یو ډېر غرنی هیواد چې ټول د دوی دښمنان وو، یعنې د شوروي ځواکونه چې یو لوی ځواک وو په یو دوزخ کې ځای پر ځای شوي وو. د کابل نیول ډېر اسانه وو، په اسانۍ سره یې ونیوه. خو د ټول هیواد د کنټرول او نیولو لپاره باید په دې غرونو کې جنګېدلی وای. هغه څه چې د روسانو څخه مخکې انګریزانو کړي وو او بریالي شوي نه وو. دا باید پوه شي چې شوروي د اقتصادي افلاس له امله سقوط وکړ او د شوروي د اقتصاد د کمزوري کېدو یو لامل همدا افغانستان جګړه وه. او دوستانو، دا موږ د ویډیو پیل او د موږ ویډیو پای ته ورسېدله. او تاسو چې هر کله ویډیو ګورئ نو تاسو کولی شئ خپل له ویډیو نه سکرین ریکارډ ونیسئ او موږ ته ولیږئ. موږ به تاسو ته د ویډیو په انتها کې بیا موږ تاسو ته پرېږدو. زه یوازې نه یم، ما سره همکاران هم دي. تر بلې ویډیو